بابا بچی یو تپوس د نو کوم خفه کېږي خو نه مسې زما بچی زما دلته ستا څوک دي او یو بل ته به د زړونو حالونه ویو وایه بچي څه دي په زړه دي بابا ما دا مور بدرنګه وه خو بدخویه وه خدای مکه بدچلنه وه زما د پلار دویم واده وکړو بچی ستا مور ډېره پاکه بیبي وه ډېره مندګزاره ښځه وه ډېره خوش طبیعته ښځه وه هغه د ډېر لوی خاندانه وه ستا په مور کې عیب نه و بچي زما زوی کم اصل و ستا پلار د دولت پجاري و ستا پلار غریبي نه وه خوښه هغه بار وخت د بنګلو د موټرو او د دولت خوبونه لیدل بچي ستا پلار چېرته په مالداره جینۍ عاشق شو او په دې اوسنو جینکو د خدای د نورونه ډک کړي دی دا نه ګوري چې د دې سړي بچي شته که نشته د ده ښځه شته که نشته نو هغې سره دویم واده وکړ دا هغې شو بابا چې زما پلار دویم واده وکړو نو زما مور او تاسو او زه همیشه دپاره پرېښودم دا ولې او بچي هغې کم اصلې ښځې ورسره دا شرط دلی و چې زه به تا سره هله واده کوم چې ته دا بله ښځه او دغه کور مکمل طور باندې پرېږدې نو هله به دلته ما سره اوسېږي اوس هغه هغې سره هلته اوسېږي ځکه یې موږ پرېښودو بابا زه خو تا همیشه ینم چې ته خپل زوی پسې شپې کې پټ پټ جاړې نو ولې زه خو هم د هغه لور یم زه هغه ته نه یادېږم مسې ته زما لوسې نه زما زوی زما مټې بچي چې زه جنم دیم بچي چې پوټې خفګان نه کړي زه تاله د مور مینه هم در کوم د پلار مینه هم زه تاله در کوم باقي بچي دولت یو داسې اور دی بچي چې د سړي نه هر شی دی رشتې مور پلار والی کلي ولس خپل خپلوان دا صرف او صرف دولت ته یو بل نه یری بچي مه خفه کېږه الله په خیر کې ستا ټول ارمانونه مضبوط صحیح ده بچي بابا ما ته مې نن مور ډېره یادېږي زه یې مور قبر لږه لاړه شم زه درسره لاړ شم بچي د بابا ته راسره مه ځه زه دې مور سره یو څو خبرې کول غواړم څه بچي لاړ شه څادر په سر کړه او زه کور ته راځه ځه بچي کاشفه بچي پلار خو دې هېر کړ خو ته دومره سخت دل او ظالم زړه والا سړی چې تا ته دا لور پوټې نه یادېږي بچي زه خو دې نسکور کړم د زړه بیمار دې کړم زویه ټوله
شپه درپسې ژاړم ټوله شپه سړیا مې دا ګاډی به دې بدل کړی و که نه د ایسې اواز کې د بینک نه بل ګاډي روباسه دا ګاډی مې خوښ نه شو روباسو مړې څنګه به روباسو دا ګاډی مې خوښ نه شو که پیسې درسره نه د بینک نه روباسه که نه بس صحیح ده روبابا هلې دا ولې ولې ووایه هلې سړیا ورشه دا ډاکټر له بوځه دا زهر پکې خواړه نشي دغه یو ډکې م دی ورګه لګي اوبه ولا ورکړو خبرو ته کښېنه بچې هلو دا خو سم پړسېدلې دی لاس کې واچوه چې په دې سترګه باندې وله واچومه چې ونه پړسېږي هله شابه سمو پړسې دا سترګې نو تا څه کول هلته چې ورغلې وې نو دلته نور ځای نه و بس دې ده بس اوس په ټیک شي دا خیر دی اوس په ټیک شي السلام علیکم یا اهل القبور الله دا ټول مړي به په سره زما د موره مورې زه دې چاته پرېښودمه مورې زه دې چاته پرېښودمه زما لپاره د خدای نه سوال وکړه چې تا سره خوا کې سملمه مورې زه خو په دې دنیا کې ډېره زیاته ستړې شومه هغه یو پلار مې د هغه مې تپوس نه کوي مورې زه د زړه فریاد چاته وکړمه زما خو څوک هم نشته زه خو ډېره ستړې شومه مورې ډېره ستړې شومه مورې زم درته سملمه ولې درته ډېر سکون دی زم د زړه دلته سملم زه نه ځم نوره دیږي نه جارمو مړی په جلا باندې راځم دي جارمو اس جلدی خیر خو دې کنه بچی دا څوک ده او د چا خبرې ته تاسې جاړې ماما دا زما د مور قبر دی ځکه ورته جاړم مړو ته خلک جړاګانې نه کوي دعا ورته کوه بچی ماما زه خو ورته دعا کوم خو زما د دعا څوک هم نشته ځکه ورته جاړم باسه بچی او کور ته لاړه شه کور کې خو به دې پلار وي که نه بابا پلار مې شتم او نیم شته څه مطلب زما پلار دویم واده وکړو او مونږ یې یوازې پرېښودو داسې کار وکړه په کور کې خو به دې خامخا مشر وي که نه ته د پلار پته ترې واله او غلی لاړه شه خفه کېږه مه او که ما سره ځې نه ماما زه تاسو سره نشم تللی زما کور کې زما نیکه زما په انتظار کې دی ښځه بچې لاړه شه ښه شابه نیغه کور ته ځه بچی ولې لوړې چاته څه ووې بابا هیچا هم راته څه نه دي ویلې بابا ما ته نه کله هم سوال نه دی کړی نن مې دا یو ارمان پوره کا بابا پوره کړه دا یو ارمان بچی مه ژاړه بیا به در سره بابا هم په ژړا شي زویه ستا نه زه لوګې ستا د ارمانونو دپاره بچې زه ژوندی یم بچې
وایا څه دې پز دې بچي وایا بابا مال د خپل پلار پته راکا چې زه ولاړه شم. بچي تاسې څه وشو چې ته ډایرکټ د خپل پلار پته غواړې؟ زما په مینه کې څه کمې راغی بچي؟ بابا ستا سایه د خدای زما په سر لري. خدای مګه کو ته سبا مړ شوې زه به د چا نه تپوس کوم چې زما پلار څوک و؟ بچي زه خو تا په ډېر لوی ازمېښت کې راګیر کړم. زه تا ته د خپل پلار زه څنګه وښیم څنګه وښیم بچي؟ بابا زه د شاپر پیداوار یم کوچا پکنده کې غورځولی یم چې زما پلار نشته. نه بچي نه داسې مه وایه بچي، ته زما د رګونو وینې، ستا پلار شته، ستا پلار شته، ستا د پلار نوم کاشف دی، کاشف ولدي روبې ګل. انو بابا ما ته به د خپل پلار پته ښې چې زه به لاړه شم او د خپل ځان تپوس ترې وکړم. خدای دپاره بابا ماله د خپل پلار پته راکړه. ښه نو بچې چې ته دومره ضد کې نو ستا پلار پېښوره شنه غلی کې په ګلبهار کې د کور نمبر یې 233 نمبره پېښور ته چې ورسې بچي نو رکشه په سالنو کې او هغې کې به لاړه شي. زه به چې الله دې مل شه زه د سره نشم تللی ځکه چې زوی زه ډېر خفه کړی او ستا پلار دې تا ته نشم منې کولی. خو زه ویله نسم بچې ولېږه بچې کلی واخله او لاړه شه د مخې دې رڼا شه بچي د مخې دې رڼا شه بچي. خدایه سوی به مې کله راځي؟ ډېره سودا ده راسره، زما خو به صرف دقه یو ډکې دی. الله هغه دې راغی څنګه به یو؟ هغه بچې راکوشه هله را دې وایستو؟ سړي ډاکټر څه وویل؟ ډاکټر والا زخم انجکشن یې ووالوي انشاءالله چې ټیک به شي. څه د خطرې خبره خو نشته؟ نه د خطرې خبره نشته، بس یو خو اوبو کې وله کپړه لمدوه او د سترګې له وله ټکور ورکوه ټیک به شي انشاءالله. مامي زما دا پړسې درې سترګې سمه بدې شي زه به بار ښځه راځه لمونځ د پورې راځه.
شابه هغه یې اوبه او سپینه کپړه هم در سره راواله هلک ډډه وه خیر دی بچې خیر دی بس ته خو ارام پسې دی ټیک پشي زوی خیر دی اوس په ټیک شي جاړه مه که نه ګوره ته خفه کېږي نو موږ هم در سره بیا خفه کېږو که نه اوس په ټیک شي خیر دی دا ما خفه کېږه که نه نو بیا موږ له مړه خفه کېږه نه بچې صبر وکړه خدای به اوس خیر کړي ته لږ سترګې پټې که نه ډرام وکړه که نه بچې پر یاد مه کوه بیا مړه ته تکلیف رسي که نه اوس پر الله پاک ټیک کړي بابا زم ستا لور یم مال هم داسې مینه راکړې اخر زما ګناه څه ده بابا ته ما نو ویلي چې زما کور و زما لور ته نښې او ته دلته ولې رالې کاشفه ما ته وګوره دا زه څه وینم ته چې څه وینې ټیک وینې دا زما پلار دی او زه د ده لور یم ستا په وجې مونږ ټول پرېښود یو لورې دلته کښېنه کاشفه ته ما له کمرې ته راشه درده لورې ماله دې کار وکړه ته ماله تاسو وی کاشفه تا خو ما سره ډېره غټه دوکه وکړه تا خو وایي چې زما څه نشته نو دا لور دې د کومې راله ښځې بخښنه غواړم خفه نه شي دا زما لور ده او زه درته بیا هم قسم خورم چې زما ښځه مړه شوې ده تا سره مور او پلار مینه کوي ما سره ډېره مور او پلار مینه کوي زما چې په سر هم درشي ما ته مور او پلار ناست ډېر خوش نصیب دی چې تا سره داسې مور او پلار دي ما سره خو یو نیکه دی او هغه ما سره مینه کوي او پلار په تا ومینه نه منم تا ما سره دوکه کړې ده اوس زما د کوره زه دا نور په دې کور کې نشم برداشت کولی ښځې زمونږ خو د مینې او محبت کور دی دا څه لنماری او خو اوس نه دی وځه او هغه لور دې هم ځان سره وباسه زه پردي بچي نشم برداشت کولی صحیح ده راځه لورې چې ځو بابا ما ته دې لور وې شکر دې خدایا چې تا مال خپل بابا راکړو زه چې ځو وایم ته لا نه تلې اوس زما د کوره شاوخوا دا لور دې هم ځان سره وباسه وځه زما د کور دا لور دې هم ځان سره وباسه بچې ولیدل د دولت مخې دې ولیده نن د نه هغې رشتې انکار وکړه د کومې رشتې دپاره چې تا دا خپله نیازبینه لور زه او ښځې پرېښي وو دې مصنوعي دنیا پسې ته لیونې شوې وې په دولت پسې لیونې شوې وې په موټر پسې لیونې شوې وې بچې تا ته لرې نه پړقېږي خو نږدې دا رڼا د غنو ډکې دي بچې دا خپله لور د څنګل ته نږدې کا زه به یا یم یا به نه یم تا خو د پلار په لټون پسې تا پسې راغلې وه او ای مینې دا ماشومه تا د مور نه دونه پاتې شوې وه ته به دا خپل زوی چاته ورکړي او کروړونو به هم ورنه کړي نو ورته ته یې څنګه یم بچې خو زما لور خو په تا کرنوړی ډوډۍ خوړله د لسو کالو پورې زه بوډا وړلی یم او ډېره زه ډوډۍ ګټم او تا کرې لورې شپه هم نه ده کړې ځکه چې دا ستا نه پیدا نه ده راځئ بچو چې ځو ودرېږه بابا دا زما زوی دی او دا زما لور دی تاسو به اوس هغه کچه کور کې نه ما سره په دې کور کې پاتې کېږئ ته رښتیا ویلي وې او بابا یا الله ډېر شکر دی خدایه
چې زما لور ته دې خدایه کور ورکړ. ډېر شکر دی.